په ضمن کې د افغانستان اسلامي امارت رهبرۍ سلامت باشه و خیر باشه. همینجا یک موتر هست. خالد د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعه د لومړي ځل لپاره په 1395 هجري لمریز کال کې د تیرې ادارې د کابینې د پریکړې پر اساس د کورنیو چارو وزارت له چوکاټ څخه د مالیې وزارت چوکاټ ته ولېږدول شوه. د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعه د ممنوعه ګمرکي اموالو له قاچاق څخه د مخنیوي، د ملي عوایدو د ساتلو، د ګمرکي فساد څخه د مخنیوي، د مالیې وزارت اړوند بندرونو، سرحدي او محصولي ګمرکونو، مرکزي او ولایتي مصرفیتونو د تاسیساتو د امنیت د ټینګښت او د ټولو کورنیو او بهرنیو سوداګرو د اموالو د امنیت د ساتلو په موخه د مالیې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ساتنې او ځانګړو عملیاتو د تنفیذي قطعې منصوبینو د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد په ټولو ګمرکونو کې خپل فزیکي حضور پیدا کړ چې د هیواد د ټولو ګمرکونو او محترمو تجارانو د اموالو له غارت، غلا، چور او چپاول څخه یې پر وخت او مناسبه ساتنه او حفاظت وکړ. د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې رهبري د ملت او هیواد خدمت ته متعهده ده او د هیواد د عوایدو د حیف او میل او فرار څخه مخنیوی کوي. په ضمن کې د افغانستان اسلامي امارت رهبرۍ او د مالیې وزارت محترم مقام او مسؤلینو ته د دې قطعې د ټولو منصوبینو په نمایندګي اطمینان ورکوم چې ستاسو خادمین به شپه او ورځ ستاسو د ملت او هیواد په خدمت کې وي، د عوایدو د فرار مخنیوی به کوي او د محترمو تاجرینو د اموالو حفاظت به د هیواد په ټولو ګمرکونو کې په احسنه او اکمله طریقه سرته رسوي. دغه قطعه له 1500 څخه زیات پوځي تشکیلات لري چې د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې قومندانۍ، د مالیې وزارت مقر، د عوایدو او ګمرکونو معاینات، د ګمرکونو عمومي ریاست، د ګمرکونو مرکزي او ولایتي ریاستونو، د هیواد هوایي میدانونو د ګمرکونو په ریاستونو، د ګرځنده مراقبت مرکزي او ولایتي ټولۍ او د هیواد په ټولو مصرفیتونو کې توظیف شوي دي. چې زموږ تاسې کومه دیني او اسلامي وجیبه او فریضه ده او د مسؤلین د طرفه کوم مسؤلیت راسپارل شوی هغه لکه د وزارت مالیې چې کوم ګمرکاتو ساتنه ده یا د وزارت مالیې اړوند تاسیسات یا د هغو د مامورینو سره په عوایدو راټولولو کې د عوایدو د حیف او میل د مخنیوي دپاره، د عوایدو د فرار نه د مخنیوي دپاره چې زموږ تاسې کومه ځانګړې کتاب جوړه شوې ده، دا خو انشاءالله د ځان وجیبه او لازمه بولو چې انشاءالله دا به زموږ تاسې اولنی کار چې کوم مقصد دپاره موږ تاسې راټول شوي او کوم مقصد دپاره زموږ تاسې د قطعې انتخاب شوی دی دا به خامخا کوو. د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې قومندانۍ د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته ښې لاسته راوړنې لري. د یادې قطعې رهبري په دې بریالۍ شوه چې د هیواد په ټولو مصرفیتونو او ګمرکونو کې د امنیتي منصوبینو په توظیف سره ګمرکي فساد محو او د ملي عوایدو له لاسه وتلو څخه په کلکه مخنیوی وکړي. افغانستان اسلامي امارت د ګمرکونو د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې منصوبین په تیرو 11 میاشتو کې د هیواد په مختلفو ګمرکونو او بندرونو کې خورا مهمې او زیاتې لاسته راوړنې او فعالیتونه لري. من جمله زموږ د قطعې منصوبینو په تعداد د تقریبا 10 د مختلفو نوع وسایطو چې مختلف ګمرکي ممنوعه ګمرکي اموال لکه اهانالات، الکولي مشروبات، تاریخ تیره مواد، خارجي اسعار، قیمتي ډبرې، فرهنګي او باستاني آثار او غیر محصولي اموال پکې بار او په غیر قانوني ډول تولید او صدور کېده. د دې اشیاء مخنیوی کړی او تورن کسان یې اړوند مراجعو ته سپارلي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ګمرکونو د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې منصوبین شپه او ورځ د هیواد په ټولو ګمرکونو او بندرونو کې په خدمت بوخت دي. د هیواد د ملي عوایدو او د محترمو تاجرینو د اموالو حفاظت او حراست کوي. د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې قومندانۍ د هیواد په ګمرکونو کې د ګرځنده مراقبت ټولۍ او د تنظیف ریاست اړوند پرسونل لري چې په ټولو اړینو وسایلو سمبال دي او په سرجش ساته ډول د ښارونو په اطرافو او اړوندو ساحو کې د دوامداره ګرځنده ګمرکي ګزمې او ګمرکي چک پوینټونو په وسیله په ټول قوت سره هڅه کوي ترڅو د ملي عوایدو له بهر وتلو او د ممنوعه ګمرکي اموالو له صادرېدو څخه په کلکه مخنیوی وکړي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله.
قماندانی محافظت گمرکات است. سلامت باشه و خیر باشه. همینجا یک موتر است، مازدا رنگش سفید است، پلید نداره. بعضی مواد قاچاقی است که انتقال میتن. فکر کنم که آیین است. رنگ چه رقم است؟ در پلچرخی سرک 300. صحیح است. و خیر باشه. عمر آقای عمر فرما خیره. عمر گوره چی راپور دیش من بری آماده کنم. خالد ملګری آماده کړه راپور راغله د عملیات ته ځو. سمه ده. ملګرو چمتو اوسئ. سپینه ډاینا د پلچرخي طرفه خانه روانه قاچاق باندې د سات سره د ځي ګرفتار کوله. آباد پوننګ او غیرت دا زمون غبرو او عزت مون غړو په وینو اخلو د خاور کې ساده حریات تیری لخپل سرا لخپل مال او لخپل ځان د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې ټول منصوبین د هیواد او ملت خدمت ته په رښتینې توګه ځانونه ژمن بولي. په پوره کمال صداقت، اخلاص او د وطن پالنې رښتینې حس سره د ملت خدمت ته په ټوله معنا چمتو دي. I am happy to spend my life and help Afghan people in Afghanistan. I am proud to be working with the Protection and Special Operation Enforcement Department and the Islamic Imarat of Afghanistan. زه خوښ یم چې ژوند مې د هیوادوالو په خدمت کې تیریږي او افتخار کوم چې د افغانستان اسلامي امارت د عوایدو ساتندوی یم. زه د خپلو هیوادوالو خدمت ته شپه ورځ آماده او چمتو یم. زه ویاړم چې د خپلو هیوادوالو د اموالو او د هیواد د ملي عوایدو حفاظت او ساتنه کوم. د یادې قطعې ټول اداري کارونه په منظمه توګه د مسلکي کارکوونکو لخوا په اړوندو برخو کې پر مخ وړل کیږي. الحمدلله مدیریت فیژنته همه امورات کاری منظم طریقه ده اصول و لایحه وظایف مطابق پیش کرده‌اند. منصوبların همه اسنادları tertip, dosyabendi ve munazzam suratta arşiv edildi. Ve yine hem personeller için ve yine hem personel için hazri faal ve gayr faal tertip verildi. Ve Tanrı Teala'nın nusreti birlen bul müdiretinin همه امورات وظیفویسه کوب yaxshi tariqada pesh ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې د لوجستیک مدیریت د قطعې ټول لوجستیکي عینات په دقیق او منظم ډول راټول راجمع کړل او ټول هغه وسایط او اسلحې چې د فتحې په وخت کې خارجي هیوادو ته وړل شوي وي د خارجه وزارت په همکاري باندې بر خپل هیواد ته انتقال شوی. وظایف معاونیت مدیریت لوجستیک با شکل مسلکی همکاری با مدیریت محترم لوجستیک مطابق هدایات رهبری قماندانی قطعه در قسمت اکمالات و توزیع تمام عینات لوجستیکی برای پرسنل و همچنان ترتیب اسناد و مصارف آن صورت میگیرد. د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې د پلان او اپراسیون مدیریت کاري ټیم د یو سفر په طرز کې چې د هیواد شمال او جنوب ولایاتو ته درلود د ګمرکونو د پیردارۍ محلونو د ګمرکونو د دخولي او خروجي دروازو څخه لیدنه او کنټرول وکړ. په ګمرکونو او مستوفیتونو کې امنیتي مشکلات یاداش او د حل په غرض جدي اقدامات ترسره او افراطي پلان ترتیب کړ.
د پلان اپراسیون مدیریت په ټولو مفرزو کې هر نوع احتمالي حوادث په دوامداره توګه کنټرولوي. د ساتنې او ځانګړي عملیاتو تنفیذي قطعې د مخابرې مدیریت د هیواد له ټولو مفرزو سره د مخابروي سیستم په واسطه وصل او د موظف نوکریوال لخوا په 24 ساعته ډول فعال دی. وخت پر وخت له ټولو مفرزو څخه راپور اخلي او د نورو اجرااتو په پار مهم موضوعات له مقام سره شریکوي. د یادونې وړ ده چې د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعې په تشکیلاتو کې د هیواد د مختلفو اقشارو وګړي شتون لري او خپلې ورځنۍ چارې په لوړه روحیه او احسنه توګه پر مخ وړي.